سلام دوستانو، ورځ په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسېږئ او د صحت جامې ورته وي. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د MD/MS جیکټ اګزام په باره کې ما تاسو ته مخکې د فیسبوک پیج له لارې 2 میاشتې مخکې اطلاع درکړې وه چې په هغې کې مونږ دا ویلي وو چې د اپریل په 11 باندې اګزام او تقریبا یو 15 یا یو هفته مخکې 15 ورځې مخکې یو هفته مخکې موږ تاسو سره د رجسټریشن باره کې معلومات شریک کړي. لکه څرنګه چې په هغه کې د رجسټریشن لپاره یو ویډیو ټیوټوریل یا هغه ویډیویي لارښود شته، ډېر په واضح ډول ده، خو بیا هم ځینې دوستانو او ځینې راډیو صاحبانو ما سره تماسونه نیولي وو چې هغوی ویل چې په دغه ځینو ځایونو کې خالیګاو کې مونږ څه ولیکو چې هغه دغه انلاین اډمیشن ده. لکه څرنګه چې په هغه کې په واضح ډول ویل شوي تاسو باید خپله ایمیل ولرئ، ایمیل ادرس یا جیمیل ادرس، او په څنګ کې ورسره یو ښه سټیبل انټرنیټ ولرئ او د کمپیوټر له لارې دا کار وکړئ. دا به تاسو ته ډېر اسانه وي او هر هغه پکچر یا ایمیج تاسو هلته اپلوډ کوئ هغه باید کم تر کمه 500 KB نه زیاته نه وي او که د هغه څخه کم وي او کومو اسنادو چې ضرورت ده هغه په هماغه ځای کې په واضح ډول ویل شوي دي چې بیا تکرار ته یې ضرورت نشته چې هغه مثلا د افغانستان لپاره مثلا شهادتنامه ده، ډیپلوم یا سرټیفیکټ د فراغت او جاب سرټیفیکټ ده او د PMDC سرټیفیکټ. خو ځینې دوستانو چې هغوی دغه د پاکستان نه دي فارغ شوي، په افغانستان کې فارغ شوي دي، یو له هغو څخه د میټریک سرټیفیکټ یا ماټریکولیشن سرټیفیکټ ده چې هغه دلته د 10م صنف جدا سرټیفیکټ ورکوي چې په افغانستان کې یوازې د هغه په ځای تاسو د 10م صنف نمرې ورته هغه کوي چې په هغه کې مثلا د 10م ټولګي کې تاسو څومره نمرې اخیستې دي او په څنګ کې ورسره فول نمرې چې دي څومره دي او څومره اوبټین نمرې تاسو اخیستې دي. او بل د انټرمیډیټ سرټیفیکټ ده چې په هغه د پری میډیکل یا FSC ده. نو په هغه کې تاسو کولی شئ چې د 11م او 12م صنف نمرې ورته پورته کړئ چې تاسو په 11م او 12م کې مجموعاً څومره نمرې اخیستې دي او په هغه کې ورته د شهادتنامې مخ جګ کړئ، یعنې د کوم ځای کې چې مثلا تاسو نوم، پلار نوم او د لیسې نوم لیکل شوی دی په هغه ځای تاسو ورته پورته کولی شئ. او په هغه وختي چې ما یاد کړو ماټریکولیشن سرټیفیکټ کې په هغه کې تاسو کولی شئ چې هغه د 3 کلنې نمرې چې د شهادتنامې شاه راځي هغه تاسو ورته پورته کړئ. نو دغه ډېر ډاکټر صاحبان په دغه باره کې پوښتنه کړې وه. د PMDC سرټیفیکټ په ځای تاسو کولی شئ چې د شورای طبي کارت ورجګ کړئ او یا هم د شورای طبي هغه کومه نتیجه ستاسو اخیستې ده هماغه ورته پورته کړئ. او تاسو کولی شئ چې دا ټول اسناد چې کله تاسې مثلا داخل کړه سبمیټ به کړئ او په آخر کې به د ټولو اسنادو کاپي سره له د بانک او کوم هسې د رسید یا چلان چې ده اصلي دا به د کیمو په ادرس باندې تاسو ولېږئ یا به خپله یوسئ او یا دلته هم پاکستان کې د پوسټ خدمات ښه دي چې مثلا تاسو د TCS له لارې کولی شئ، تاسو کولی شئ د لیو کارډ له لارې هغه ولېږئ او یا هم د کوریر په نامه یو بل خصوصي شرکت ده چې د هغه له لارې تاسو کولی شئ چې د هغه ورته ولېږئ. نو دغه هغه څه پوښتنې وي چې مثلا ډېرو دوستانو له موږ څخه کړي وي، کېدای شي نور دوستانو ته هم دا مشکل وي. نو ما ویل چې هر یو ته جدا جدا مثلا موږ ډېر ځوابونه وویل، خو بیا هم نور دوستانو ته به هم دغسې پوښتنې وي چې د هغوی دا پوښتنه حل شوې وي. ځکه واقعا چې یو رهنما نه وي، یو لارښود نه وي، دا سیستم نه وای، دا انلاین اډمیشن به ډېر ډاکټر صاحبانو پخوانۍ کړی. او کله مو چې دا ټول شیان ولېږل نو د هغه څخه وروسته په آخر کې تاسو ته کله چې امتحان ته 10 ورځې پاتې وي یا 15 ورځې تاسو ته امتحان کارت راځي، د هغه په واسطه تاسو امتحان ته داخلېدلی شئ. نو تر بیا د خدای په امان ویډیو دوستانو سره شریک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو هغوی اعظمي ګټه ترې واخلي. مننه، تر بیا ښې چاره. سلام علیکم.